نو حاضر کړل شي دوه ترجمه علما وکړي. یا خدغه مړی ته شهید زکوي چې د مشهود له بالملائکه ده، دته د ساختو په ټیم کې ملائک حاضر ولاړوي او د استقبال کوي او دا ورتوي چې تان قریب چې ډېر زر جنت ته روان. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوي چې د مشهود له بالجنه ده، یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي. علما وايي چې د دې چې وخت کې ساوزي نو دا وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ، او دا ورته وايي چې دا ستا ساوتل او دا د مقام دی په جنت کې. نو ګویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه. شهید ته شهید زکوي چې په وخت د مرګ کې یا خدته ملائک حاضر وي او یا دته جنت حاضر. نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده. اوس شهید چاته وایي چې کوم قسم مړی هغه ته شهید وایي. عزیزانو دې کې پاس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلند غوند معنا د شهید دا ده چې شهید چاته وایي من قتل بظلم، کوم سره چې په ظلم قتل کړي شي هغه ته شهید وایي. یو سره بے گناہ قتل کړي شي هغه ته شهید وایي. بے گناہ قتل کې دام راځي چې یو سړی سره ستا جنگ دی، تا ورته کنځل وکړه او د کنځلو بدل کې هغه د باندې ډزو کوته مړ کې نو ته شهید دی، ځکه چې د کنځلو بدل کې ستا مرګ هغه ته روان نه و. یا د پکور ډاکر والا او تا نه مال وړو او تو ور سره مقابله شو او ته مړ کړې نو ته شهید دی. علا هذا القياس کوم سړی چې په ظلم مړ کړي شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړي شي دې سړی ته شهید ویل شي. اوس علما وايي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړي شي هغه سړی به لمبای نه، هغه به کفن نه ورچي، هغه ویني چې کومې په دل لګېدلې وي هغه ته پاکي نه، په مغه وینو کې ګندا، په مغه جامو کې خپل صادر به تاو کی او خخ به کی. غسل او کفن چې دا به شهید ته نه ور کوي. ولی ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څو وخت په قیامت کې را پاسي نو د دا ویني او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبر په شان خوشبوئی کوي. د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به په معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري نو دې به دا وایي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، خدای چې زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی. یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېدی او قتلېدی، ځکه چې د شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وايي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاویدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر وسیو او حقدار د نبوتو. نو نبوت چونکی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه او نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګیدل رتبه ده. نو زما عزیزانو حدیث کې راځي چې یو سړی چې د شپې سملی او دکی او دا دعا وکي چې خدای پاک ما چې مرکینو په دې خپل کټ پوزي مې ما مړکوا، یا الله ما چې مړکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا، پاغي کې مې مړکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مړ شم الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي. دا سې نیت نه لکه یو بوډای خدا دا مسله چرتا اورېدلې و نو د شپې جسم نهسته خدای ما په غزا کې شهید کړي نو په کلی کې د شپې ډازې شوې چې ډازې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې را تخکاری چې ډازې دی او اسنه چې په موږ سو کراله وی یا الله د ماقام دوام چرته قبول نه کړي، مطلب چې شهید هم نه کې چرته. نو نیت داسې نه، نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې دا یا په ګولای لګي یا په تور او والي شي یا په غشي لګي
نو دا سړی د دې شهادت د ګولای لګېدو یا په توره د والو یا په غشي د لګېدو درد به څومره اوس په ګولای چې سړی ولګي څومره درد کوي یا په توره سړی نه سر غوسکي یا په دې ملا وهي یا په سینه وهي پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولای باندې ولګي یا په کوم توره ولګي یا په کوم غشي ولګي د دې توره او د غشي او د ګولای درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغې نه وي دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام ډېر لوی مقام. دغه وجه وا چې دا مقام صحابه په سترګو لیده نو دعا پیدا کولا او شوق پیداو لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه په دې تمام جنگونو کې شریکو او په دې بدن باندې یو انچه زیاده سي نو چې د غش او د تور نه وته نو یو انچه زیاده او چې مر کېدو په کټ مر نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې مې انچه زیاده نشته چې د تور او د غش نه دی وته خدای په جنگ کې د شهید نکړم چې اوس مې وجنې نو دا د بے غیرتۍ په مرګ مې وجنې کټ او پوزي باندې خوار سره مړ کی خدای دا د بے غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو کاش چې زه دې په جنگ کې قربان کړې. زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله واده شوی دی او د واده رومبنه شپه ده د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپا کې چې هغه چې په چا مینه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی. نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټ ټوپ کو هغه ناوې رستو نه د لمن نه رونی وو. ول حنظله ولی خوب کې ویری دی وی چې نه طبیعت خراب شو وی چې نه وی ولی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاښونه مات او په وینو رنگ دی احد تزم انا ورته وی او حنظله د خدای بنده د واده رومبه شپه دی دا سمله په آرام او که په دې شپه جنګونو کې څه کوي. حضرت حنظله ورته وی او ناوې دی کې شک نشته چې زما د واده نن رومبه شپه ده خدا یاد لره بیبي چې په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي یا به تا سره مینه کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمي تا غوندې په زرګونو ناویانې دی زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي. توره واغسته ولاړو احد ته جوړ سي د جنگ شروع ده صحابه لګیا دي یو بل لګیا دي جناب محمد رسول الله پروت غاخونه مبارک مات بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړ لګیا دي د پیغمبر نوینه پاکي د چې پیغمبر په وینو کې ګنداولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسی جنگ شورو کو چې صد پاسه اتیا غشی دے پسینہ کې ولګید داس نہ راو غرزید انا لله و انا الیه راجعون. چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختنه وکړه چې الکه مونږ خو جنگ لراغلیو نن د حنظله واده چې څه چل بشوي. صحابه ورته وی راځه یا رسول الله چې د حنظله واده درته وخیم. چرای وستو حنظله په خپل وینو کې خړو پروت سردار کونین ورته ودرېد سترګو مبارکونه ډېرې اوښې وبهدې او وی فرمایل چې حنظله واده دې ته وی لکه تا چې کړو اوچت کوي جنازه را اوچته کا صحابه ته وی چې دله به غسل او کفن نه ورکوي په د خپل وینو کې به خخوي. جبرائیل علیہ السلام راغه ورته وی چې یا رسول الله د واده بنای شپوا د چې جنگ لراتلو نو غسل نه وکړي نو ما ته حکم شوه دی چې نن به د جنت ملائکی حنظله ته غسل ورکړي. الله نن به د جنت ملائکی جبرئیل به اوپر وړي او د جنت ملائکی به حنظله له غسل ورکړي. اوس که تاسو الله توفیق درکړ او د جناب محمد رسول الله حدیث مویل
نو په حدیث کې به وګورئ چې د حنظله روایت او نوم راځي، نو هغې سره لیکلي څه؟ حنظله غسیل الملائکه، هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړی و، حنظله غسیل الملائکه. نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه له غسل ورکولو له ملائکې راځي. بیا نو دې میاشت کې لویه قرباني د اسلام شوې ده، لویه قرباني عظیم. په 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوی چې هغه قرآن چې زما په کور کې نازل شوی او زما د نیکه په کور کې نازل شوی دی. اے یزید ته د هغه قرآن د دفاعت و خلاف ورزي کې زستا بیعت کولو ته تیار نه. جنگ وکړ، خپل بال بچ ماشومان دا ټول په قربان کړ. یو تازه ماشوم شوی د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په غوږ کې ورته بانګ وي، غش راغی او دا ماشوم په دې مرای کې ولګېدو. دلته امام حسین هغه وینې راواغستې او اسمان ته لړه کې وی خدای ته ګورې چې ما د نن پیدا شوی ماشوم هم ستا په دین باندې قربان. نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا. برای نام مسلمانان مونږ یو، اسلام کوو، د اسلام نامال، لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډې دي په مونږ آبادي دي، کډم خانی دي په مونږ آبادي دي، کبه سکوپونه دي په مونږ آباد دي، کده آرامتوب مرکزونه دي په مونږ آباد دي. نو اسلام هم کوو او د ډمتوب اډې را باندې آبادي دي. نو دی وجنا او دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی مکوئے، منزونو تم روان شي التا بلیټونم کوي، منزونو تم روان شي التا جده په نشترحال کې ډمتوبونم ګورئ، منزونو تم روان شي سینماګانو تم ځئ، منزونو تم ځئ، بلو پرنټونم چلوئ، بلو پرنټونم ګورئ. نو دا دورنګي دا او د دورنګي اسلام چې دا منافقت ده او د منافقت سزا به د کافرو نه زیات